درنو لیدونکو، نن درته هغه ښارونه معرفي کوم چې تر ټولو زیات ښایست پکې موجود دي. تمه ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ. لومړی هغه ښار چې پکې ډېرې ښکلې نجونې ژوند کوي د شمالي اروپا مشهور سټاکهولم دی. دا ښار د سویډن هیواد پلازمینه هم ده. په سروې کې تر ټولو زیاتو خلکو دا ویلي دي چې تر اوسه یې تر ټولو زیاتې ښکلې نجونې د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې لیدلی دی. په دوهمه درجه کې هم یو اروپایي ښار راغلی دی. په دې سروې کې ګډون کوونکو کسانو له سټاکهولم وروسته تر ټولو زیاتې رایې د ډنمارک هیواد پلازمینې کوپنهاګن ته ورکړي دي. ډنمارک یو له هغه هیوادونو څخه دی چې ډېر سیلانیان یې باکیفیته خلک وي. په دریمه درجه کې بیا کوم اروپایي هیواد شتون نه لري. په دې سروې کې په دریمه درجه کې تر ټولو زیاتې ښکلې نجونې په بونیس ایریس کې ښودل شوي دي. بونیس ایریس د ارجنټاین هیواد پلازمینه ده چې په جنوبي امریکا کې موقعیت لري. په 4 نمبر کې بیا هم اروپایي هیواد راغلی. د دې سروې په بنسټ تر ټولو زیاتې ښکلې نجونې له پورته 3 هیوادونو وروسته د بلغاریا په هیواد کې ژوند کوي. په ځانګړي ډول د بلغاریا د وارنا ښار هغه ښار ښودل شوی دی چې هلته تر ټولو زیاتې ښکلې نجونې ژوند کوي. په 5 نمبر کې بیا دا ځل وار د امریکا د متحده ایالاتو دی. د دې سروې په بنسټ چې له پورته 4 ښارونو وروسته تر ټولو زیاتې نجونې په لاس انجلس کې ژوند کوي. لاس انجلس د کالیفورنیا مرکز دی چې په نړیواله توګه د چکر او ساعت تیریو تر ټولو مشهور ځای ګڼل کیږي.